د ایران ټي وي یوټیوب چینل خوږو معززو مینوالو سلام او مینه مو ومنئ. ملګرو، په دغه ویډیو کې د هند فلمي ستوري او همداشان د پنجاب لوبډلې مشرې پریټي زینټې په اړه ځینې حقیقتونه تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده دغه ویډیو د مجیب او پریټي زینټې مینوال تر پایه سره وګورئ، لایک او له ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو، لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده، په 2019 IPL سیالیو کې مجیب او پریټي زینټه ډیر سره نږدې وو. همداسې ګنګوسې وي چې پریټي پر مجیب باندې میینه ده او زړه یې بایللی دی. خو اصل حقیقت څه دی دلته موږ تاسو ته وایو. د هند بالیووډ اداکارې پریټي زینټې او خوند جیني د واده 4مه کلیزه ولمانځله. دواړو په انسټاګرام یو ځای تصویر خپور کړی او پریټي ورسره لیکلی دی: زما محبوبه، کلیزه مبارک. واده څخه 4 کاله تیر شول، خو اوس داسې احساسوم لکه پرون چې تیر شوي وي. پریټي او جیني 4 کاله وړاندې د فبرورۍ په 29مه نیټه په امریکا متحده ایالاتو کې په پټو مراسمو کې چې یوازې د هغې نږدې ملګري او خپلوان پکې حاضر وو واده مراسم ترسره کړل. د پریټي زینټه د واده کولو خبر هغه پټ ساتلی وو، خو هغه مهال ښکاره شو چې د هغې بالیووډ ملګرو سونی خان او سولي جیول په انسټاګرام کې تصویرونه خپاره کړل او د کبیر بیډي او شوشیتا سین او فراخان علي خان ورته مبارکي وړاندې شوې. دغه اکټر وروسته د هر څه وضاحت ورکړل او ویې لیکل: زه له جیني سره د لاس انجلس ښار په سنتا مونیکا سیمه کې مخ شوم. موږ 15 کاله یو ځای ګرځېدلو او بالاخره مو واده وکړ. زه نه غواړم چې تاسو یې تفصیل درکړم. د یادولو وړ ده چې پریټي زینټه د تیرو څو کلونو راهیسې د فلمونو ډکولو څخه لرې ده. نوموړې په وروستي ځل د 7 کلونو ځنډ وروسته په 2018 کال کې په پریش اپ بوټ سپین اپ میجیک موټر ان فلم کې راښکاره شوه. نو ملګرو، تاسو ما خوشحالېږئ ځکه هغې 4 کاله مخکې واده کړی دی، خو ډېر ملګري به په دې نه خبر په هغې واده کړی دی 4 کاله یې کېږي. ملګرو، دغه خبر عزیز الله عزیزي ژباړلی و چې موږ تاسو ته وړاندې کړ.